د لوی اختر د رارسېدو سره د کابل په بازارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د کابل ښار د 15مې ناحیې اړوند کوټی سنګي سیمه کې د وچو او تازه میوو د پلور لوی بازار کې زرګونه هیوادوال د لوی اختر لپاره وچې او تازه میوې او همدارنګه د خپلو کورنیو د اړتیا وړ بېلابېل توکي اخلي. د اختر په شپو ورځو کې دغه بازارونه ځانګړې ښکلاوې لري. د هیوادوالو خوښۍ او د امن او سوکالۍ ډکې د اختر شپې ورځې هر خواته ګڼه ګوڼه، ښکلې هوا او د کابل ښار د آبادۍ او جوړېدلو انځور تر سترګو کېږي چې د لوی اختر خوشحالۍ د هیوادوالو لپاره نورې هم زیاتې کړي دي. دا سږکال چې دی جام و جوش لږ زیات دی، خلک خریداریان زیاتې کوي ځکه نسبت په نورو کلونو سره دې کال کې د خلکو کاروبارونه سیټ شوي دي او خلکو زیاتره خلک په کار شوي دي. لکه امارت اسلامي ډېرې فابریکې جوړې کړې او خارجیان هم دلته راغله، سرمایه ګزاري وکړه، نو دې ډېر غټ تاثیر په دې باندې کړی دی. او بل خبره دغه ده چې په افغانستان کې الحمدلله 100% امنیت دی، موږ خوشحاله یو، د امارت اسلامي نه خوشحاله یو ځکه چې د اسلامي جنډې لاندې زندگی کوو. د خیره موږ خو خریداري اوس کوو، یو شی پسې ګرځو چې ضرورتونه دي هغه اوس اخلو او د خلکو ډېرو خلکو سامان اخیستی او ډېر راپاتې دي، خو امنیت ډېر ښه روان دی، شکر دی، او اسلامی نظام که دا د الله رحم دی. جمع و جوش نام خدا زیاد است و سودا و کاربار هم شکر میبینین فضل خدا خوب است دیگه. همین کلچه فروشی سیم ما شاگرد هستیم. سالهای قبلی دیگه 120 و 130 هم میرسید ولی حالا همین 100 شده ده فعلا کیلوی 100. خوب است دیگه، امنیت هم است ان شاء الله دیگه. این سرک هم که روزانه موتر نمیه، مردم با کمال آرام سودای خود میخره، موتر باشه یک مقدار از اشتکای خطرای ترس مخره به خاطر که موتر نزنه. شکر الحمدلله بازار کې بیروبار هم ډیر سوی د میوه مونږ ډیره خرڅول، نور کلو څخه نور کلو کې فروش او څه کم بخیا من دا ډیر خوندور وخت د باران، اوس د باران موسم هم د باران مورینو سودا هم خده بازار کې ډیر بیروبار د ماشاءالله. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. سوداګرۍ او داخلي تولیداتو وده کړې او هیوادوالو ته په دغه ښار کې د کاروبارونو ښې زمینې برابرې شوې دي چې د اخترونو په ورځو کې د هیواد د نورو ولایتونو خلک هم کابل ته راځي او د اختر لپاره د خپلې اړتیا وړ توکي اخلي. همدارنګه په وروستیو کلونو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو راستنېدو سره په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه په بېساري توګه زیاته شوې ده چې د دغه ښار ښکلا نوره هم ورسره زیاته شوې ده.